د هیواد د مهمو تاریخي آثار له ډلې د حضرت علي کرم الله وجهه روضې مبارکې د بیارغونې او ښکلا جوړونې چارې د ملي سوداګر کمال نبیزاده په مالي ملاتړ په دوامداره توګه روانې دي. د نبیزاده خیریه بنسټ مسؤلین وایي د دې پروژې ټولیز لګښت 3 میلیونه افغانۍ دی او دغه پروژه د روضې مبارکې د بیارغونې د دوامداره پروګرام یوه برخه جوړوي. د نبیزاده خیریه بنسټ مسؤلین وایي د دې پروژې موخه د روضې مبارکې انګړ معیاري کول، د لا زیاتو اسانتیاوو برابرول او د دې ارزښتناک تاریخي او مذهبي ځای ساتنه ده. تقریبا 3500 متره مربع مزایکاري ده چې دا مزایکاري کېږي په ټولو تحکیماتو سره او هزینه یا مصرف یا لګښت ممکن په 3 میلیونه اضافه تر 3 میلیونه افغاني تمام شده. د روضې مبارک مسؤلین د کمال نبیزاده د دوامدارو همکاریو ستاینه کوي او له نورو ملي سوداګرو هم غواړي چې د هیواد په بنسټیز پروژو بیارغونه او رغنیزو چارو کې فعاله ونډه واخلي. نصب مزایک توسط اساس پیشنهاد اداره روضې مبارک تحت قیادت و رهبریت والی صاحب ولایت بلخ الحاج محمد یوسف وفا صاحب این پیش میره. هزینه از این توسط تاجر ملی ما و شما کمال نبیزاده پرداخت میشه که حدود 3 میلیون افغانی است و این کار خوشبختانه تا 2 روز 3 روزی که ادامه پیدا کرده با وجود هم کوشش میکنن که به اساس تفاهمی که ما کدشان داریم، ارتباطاتی که داریم یا بخیر در آینده انقریب کار خودم تصمیم میتونم و این شاید پروژه را در آینده بسیار حدود شاید کمتر از 2 ماه ختم بکنم. له دې سره هم مهاله په دې پروژه کې کاریګر هم په کار بوخت دی. هغوی وایي دا ډول پروژې د هیواد د آبادۍ ترڅنګ ګڼو کورنیو ته د کار زمینه برابروي. کاریګر له ځوانانو غواړي چې په خپل هیواد کې د کار او خدمت له لارې د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ په بهیر کې ونډه واخلي. فعلا خود ما در روضه شریف هستیم، همینجا کار میکنیم دیگه. ما خوش هستیم که در روضه شریف کار کرده هستیم، آبادی شود وطن خود ما، خوشتر هستیم، بهتر هستیم. مسئولین وایي د روضې مبارکې د بیلابیلو برخو د بیارغونې چارې په راتلونکي کې هم دوام ولري ترڅو دغه تاریخي او مذهبي ځای د لا غوره اسانتیاوو په لرلو سره د هیوادوالو خدمت ته چمتو وي.